السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. انجینر صاحب سلامونه تاسو ته او قاری صاحب سعید خوستی صاحب تاسو د لیف ټولو مینوالو ته چې فعلا تاسو سره په لیف کې ګډونوال او مینوال دي ټول ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. الله دې خوشحال لره. نو انجینر صاحب زه یو پښتنه د قاری صاحب نه کوم، بلکې دغه پښتنه باید صحیح سره مطرح کی ځکه ډیر دوستان دي او ډیر مخالفه د امارت دي چې موږ ته میسجونه کوي او موږ ته داسې خبرې کوي چې والا په نن دور کې خو تاسو امریکایانو سره لاسلیک هم کړی دی، نو اوس جهاد چا سره کوي؟ دغه یوه خبره باید قاری صاحب ښه په اطمینان سره او ښه واضح کړي چې دا ټول پوه شي چې جهاد د چا سره په کار دی او په څه وخت کې فرض کیږي او چا سره اوس باید چا سره وشي دا جهاد. نو دغه په اړه باید قاری صاحب لږ معلومات لږ وضاحت ورکړي چې ډیر خلک پوښتنه کوي موږ نه. الله دې خوشحاله راکړي. راشوک بابا په نوم باندې څوک د مهرباني وکړه وروره. راشوک بابا په نوم چې سلامونه او د ما مایک واس کړم. مهرباني او مایک आवाज دراځي وروره مهرباني وکړه. سلامونه لیکي مانی لیک هلو مانه امید ټول برو او سالم یاست او نن دا باز شخصي خبره چې مالک مخکې ویل نو کېدل چې دا درته شخصي زنګ وهي وایي که دلته خلک په زرهاو ناس دي دا د خلکو وخت اسه بس ځای کېږي دا صحیح او راځم اصلي خبره ته د قاری صاحب نه د ما پوښتنه ده د تاسو په هغه ښه وخت کې چې د تاسو بادشاهي وه تاسو داسې ګل کرلې تاجکو ازبکو هزاره مهرباني لطفا مایک مې بندوه. مهرباني ما ویل هماغه ښه وختونو کې چې ستاسو واکمني وه تاسو تاجکو سره هزاریو سره ازبکو سره ستاسو دښمني پاتې ده او تاسو به له دو سره هغه وخت کې چې حالات هغه ښه او لویه واکمني وه په ټول افغانستان کې چې در سره ډېر خلک ولاړ وو هغه رقم وضعیت وه. اوس په داسې شرایط کې چې اوس دومره حد باندې خلک تاسو سره نه دي ولاړ. تاسو به د هزاریو او ازبکو سره څنګه جوړ راځئ؟ دوی خو بالکل نه مني امارات. تاسو به څه کوئ له دوی سره؟ الله دې خوشحاله راکنه. اوس په جواب درکړي قاری صاحب محترم. خدای دې خوشحاله را کامیاب اوسئ. قاری صاحب مهرباني جواب انجینر صاحب محترم اول خو هغه یو ورور پوښتنه د جهاد په اړه وکوله چې تاسو د امریکایانو د وتلو نه وروسته د جهاد د چا سره کوئ. نو اول خو دغه سوال اوس ځواب ته اړتیا نه لري ځکه د امریکایانو سره د تړون نه وروسته هم امریکایان د کابل ادارې ملاتړ کوي. حتی په تړون کې دوی سره دا منل شوی د امریکایانو دا حق ځان ته خوندي کړی دی چې چېرته تاسو په ښارونو کې په د کابل اداره باندې برید کوئ یا په کوم ځای کې په کابل ادارې عسکرو نه برید کوئ د برید په جریان کې به موږ دفاع کولی شو. اوس پورې هم د تړون نه وروسته هم چې چېرته هم امارت مجاهدینو په دوی برید کړی ده دوی مرستې ته رادانګلي دي او بمبار کړه د چې مجاهدین په شهادت رسولي دي. نو دغه سوال هغه وخت صحیح کیږي هغه وخت باید سړی وکوي چې امریکایي ځواکونه په بشپړ ډول د دې ځای نه ووځي او د دوی لاس د هیواد نه په کلي ډول غوڅ شي. هغه وخت دا سوال مطرح کېدی چې زه وایم دې سوال ته به اصلا اوس اړتیا نه وي چې سړی وکوي ځکه هغه د موږ عملاً وینو چې د کابل ادارې سره په څنګ کې همدا امریکایي جنرالان تر اوسه پورې هم ولاړ دي او تر اوسه پورې هم دوی تر شا ټپوي او ورته وایي چې مخکې شئ جنګ وکوئ موږ به تر شا ولاړ یو او کاذب ډاډ ورکوي. نو دغه هغه ته اوس اړتیا نشته. بیا هم که چېرته راځو دې بحث ته نو زه په لنډو دومره وایم چې د جهاد دپاره دوه علیا هدفونه دي. یو د مستلي خاورې د هغه خاورې چې په هغې کې کفارو استیلا کړې ده د کفارو استیلا ختمول د کفارو استیلا له منځه وړل د کفارو اشغال له منځه وړل. موږ تاسې په خپل لغت کې خپله استیلا کې اشغال ورته وایو ولې په فقه کې دې ته استیلا ویل کېږي. دیني استیلا د هغې دپاره استیلا ده. د کفارو استیلا ختمولو پورې جهاد فرض ده. او دویم علیا هدف د اسلام د جهاد دپاره هغه د الله دین قائمول دي. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. کله چې په کابل کې دین كله لله شي هغه وخت بیا جهاد نه ده فرض. څو پورې چې دلته دین كله لله شوی نه وي تر هغې پورې جهاد فرض ده.
ترڅو پورې چې دلته د یو ملحد ته سکیورټي ورکول کیږي هغه پر جهاد فرض ده. ترڅو پورې چې دلته په الله او د الله په دین خلک تنقید کولای شي هغه پر جهاد فرض ده. څو پورې چې دلته د الله د دین مقدساتو ته خلک توهین کولای شي هغه پر جهاد فرض ده. څو پورې چې دلته خلک د الله د دین په یو د حکم په اساس زندان ته چول کیږي، وژل کیږي، وهل کیږي، ټکول کیږي، هغه وخت پر جهاد فرض ده. جهاد به فرض وي. او بل دغه اخر کې ورور پښتنه وکول چې تاسو به د تاجک او د ازبکو سره څه کوي، دوی سره خو تاسو دښمنی تیر شوې ده. نو ته چې ته د دوی نماینده وي بیا به تاسو سره موږ د هغې دښمنۍ په اړه خبرې وکړو. کني د دوی نمایندگان یو رسنۍ دي، تاسو رسنیو ته توجه مه کوئ. په رسنیو کې یو څو کسان مشخص خلک دي چې هغه د همدې دښمنۍ دپاره ګمارل شوي دي په هره ډله کې، هغه که پښتانه دي، که تاجک دي، که ازبک دي، که هزاره دي، که هر څوک دي. دلته په هر طرف کې مشخصي کړی دي، هم په رسنیو کې هم د رسنیو نه د باندې په دولت کې په نظام کې دوی د دې لپاره ګمارل شوي دي چې جګړه دوام ومومي. که تاجکانو کې ځینې کړی دي هغه هم په دې ټینګار کوي چې جګړه دوام ومومي، ځکه هغه په دولت کې په نظام کې یو لوړ پوسټ لري او دا پوسټ د اشغال له برکته خوري. که چېرته رسنۍ د رسنوالې هم همدا اشغالګر دي، دوی ته تنخوا ورکوي، د دوی رسنیو معاش د دوی په لاس کې د. ما څو ځله وویل چې د موږ د رسنۍ چې د هغه داخلي عاید نه لري، په هیواد کې د نه کوم د عاید نه لري، هیڅ شی نه لري. د دوی عاید همدا د امریکایي او د اروپایي سفارتونو نه ده. نو دوی تمرکز په جنگ د دوی د جګړې لپاره کوشش لمن وهي. نو که تاسو د دې قومونو نماینده وای تاسو سره بیا موږ خبره وکړو. که نماینده نه وای هغه څوک هم د دوی نمایندگان نه دي چې په رسنیو کې د دوی په نمایندګۍ خبرې کوي. دغه تاجک او ازبک د افغانستان یو درانه ملتونه دي، درانه قومونه دي د افغانستان، او د تاریخ په اوږدو کې افغانانو د دوی سره ټول افغانانو په خپل منځ کې ګډ ژوند کړی ده. دلته خارجي اشغالګر دي چې موږ په منځ کې د دښمنۍ تخمن کرلی ده، او هغه وخت کې هم چې د دوی سره موږ دښمني وه هغه د قوم سره نه وه. دلته د قومونو په سر یو څو کسان و چې د هغه وخت هم دوی د اشغالګرو له لورې په دوی مسلط شوي وو، هغې وسلې ورکولې، پیسې ورکولې، او د هغوی د قوم په نوم یې جګړه کوله. ولی اوس دغه خلک هم په دې وپوهېدل چې په جنگ د افغانستان د ستونزې حل نه ده. دغه خلک چې پخوا په جګړه ټینګار کولو چې د دوی د قومونو نمایندگان ځان بولي، په استثناء د یو څو کسانو چې ما مخکې یاد کړل، دغه خلک هم اوس په دې وپوهېدل. حتی ډاکټر عبدالله او فهیم او قانوني فهیم خو نشته، قانوني یونس قانوني دا نور دا خلک په دې اوس د دوی په دې سرخلاص دي چې افغانستان ستونزه په جنگ نه حل کیږي. موږ باید خبرې وکړو او د راتلونکي لپاره داسې یو نظام جوړ کړو چې هر سړی ځان پکې وویني او اسلامي نظام وي. دوی تر اوسه پورې هم نه په شخصي غونډو کې او نه په دغسې عامو غونډو کې نه دی ویلي چې موږ اسلامي نظام نه غواړو. د اسلامي نظام دښمني کوو، موږ مخالفت کوو، او اسلامي نظام د موږ د منځ کې دا د اشتراک یوه نقطه ده، دا د موږ د دوی منځ کې مشترکات دي. په دې ټکي موږ سره راټولېدلی شو. نو دغه هغه خلک چې د دښمنۍ ته لمن وهي هغه د دې نه لاس واخلي. او بل دا ده چې د افغانستان اسلامي امارت خوځښت او مقاومت د هیواد د شمال نه تر جنوب، د شرق نه تر غربه پورې په ټول هیواد کې خور ده. د دې خلکو هغه بانه چې یو 10 کاله مخکې به یې کوله چې دغه طالبان چې دا یو پښتني خوځښت ده هغه د منځه لاړه. الحمدلله موږ په شمال کې ډېرې مفتوحه سیمې لرو د جنوب نه. په شمال کې حتی جوزجان ولایت چې دوستم هلته پروت ده، په جوزجان ولایت کې دننه دوستم د خپل ولایت نه د باندې 15 کیلومتره نشي وتلی، یوازې مرکز د دوی په لاس کې ده. هغه هم د امریکایانو له برکته، که امریکایان د امریکایي ځواکونو هوایي قواوې د هوایي قوت له دې ځای نه ووځي، دا ځای هم دوی ته نه ورپاتې کېږي. څوک دی هلته څوک جنګېږي؟ هلته خو پښتانه نشته، کشته د ګوتو په شمار دي. همدا قومونه دي، تاجک دي، ازبک دي، دغه قومونه دي چې جنګېږي او د اشغالګرو په خلاف او د دې کابل د مزدور ادارې په خلاف مبارزه کوي. انجینر صاحب محترم، موږ خو دلته وچ ککړ د جامې ټیم پر را دی، موږ په اصطلاح چې وچ ککړ